کلفورنیا کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي ژوند کوي. د روانو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په اټکلي توګه 20 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده چې له دې جملې څخه 9.15 میلیونه دیموکراتان دي او نږدې 15 میلیونه جمهوري غوښتونکي دي. کلفورنیا د دیموکراتانو ایالت بلل کیږي. د ګڼ شمېر رایې ورکوونکو په لړ کې افغاني کډوال هم دي. ما له یو شمېر افغاني کورنیو سره د ولسمشریزو ټاکنو په هکله خبرې اترې وکړلې. البته از ما 30 تا 35 سال شده که در امریکا زندگی میکنم و چندین بار رای دادیم در انتخابات مختلف. منتها انتخابات فعلی که در پیشروی داریم به نظر ما یک رول بسیار مهم بازی میکنه. البته نه تنها در امریکا، در سرتاسر دنیا و بالخصوص وطن عزیز ما شما افغانستان. ښاغلی نعیم آرزو زیاته کړه. در این انتخابات راست برتن بگویم بر ما مهم نیست که یک دموکرات برنده شود یا یک ریپابلیکن. برای ما مهم است که یک شخص باشه که برای امریکا، برای دنیا و برای افغانستان کمک کنه. و ما قسمی که میبینم آقای جو بایدن تجاربی که این شخص داره، البته یک سیاستمدار بسیار پرتجربه یا با تجربه است و فکر میکنم که اونا برای آینده امریکا و دنیا و افغانستان مفید هستند. د نعیم آرزو مرمن خاطره آرزو چې د افغانستان د 2009 کال د ولسمشریزو ټاکنو په پروسه کې کار کړی دی، د خپلې تجربې په رڼا کې د موجوده ټاکنو په هکله خپل نظر داسې څرګند کړ. درباره هر دو کاندید ما مطالعه کردیم و اونا را در سوشال میدیا فالو هم میکنم، میبینم، دیبتشان هم دیدیم، شنیدیم. دربارش فکر کردیم که کی را باید رای بدم، اما بازم یک کمک وقت دیگه کار دارم که باز رای خود به خیر روان کنم. که څه هم کلیفورنیا د دیموکراتانو کور بلل کیږي، خو په دیموکراتانو کې داسې کسان هم شته دي چې خپله رایه جمهوري غوښتونکي ښاغلي ډونالډ ټرمپ ته ورکوي. ما له همداسې یوې کورنۍ سره لیدنه وکړه. زما په نظر ډونالډ ټرمپ اوس ښه دی، یو ښه آپشن دی. دوه آپشنونو کې موږ ډونالډ ټرمپ ښه آپشن لرو چې هغه آپشن دی هم د امریکې داخل لپاره هم ډېر ښه دی، بزنسونو لپاره ډېر ښه دی او هم خارجي پالیسي ډېر ښه لري. افغانستان ته مثال به درکړم. افغانستان د دوی خپل یوازینی رئیس جمهور و چې طالبان یې راټول کړه، طالبان یې راوستل، کېنول میز ته، خپل افغانانو سره خبرې وکړې، خپل افغانان ته. نو په دغه خاطر باندې ډونالډ ټرمپ اوس ماته بیسټ آپشن دی. په جو بایدن سره ډونالډ ټرمپ ماته بیسټ آپشن دی. اغلې ملیحه هاشمي وایي که څه هم زه د دواړو نمایندانو ځانګړې مینهواله نه یم، خو خپله رایه ښاغلي ډونالډ ټرمپ ته ورکوم. په حقیقت کې په اصلا کې مې دا دواړه رئیس جمهوران هېڅ نه دي خوښ. د ما په نظر دواړه کامیابه نه دي، خو بیا هم زه چې فکر کوم تر یو اندازې پورې ډونالډ ټرمپ چې ده د جو بایدن نه ښه ده، په دې خاطر باندې چې حداقل هغه یو خو د امریکا اقتصاد یې ښه که، بل خاصه هغه خلکو ته لکه موږ غوندې چې کار کوي او ژوند کوي د موږ دپاره ښه ده، د دې خلکو اقتصاد یې ښه که. مرمن ملیحه زیاته کړه. د ما په نظر یو مثبت کار دا و چې دغه طالبان او افغانستان دغه اوسنی حکومت دی دغه یو بین الافغاني مذاکراتو ته په یو میز کېنول او دی سره رانږدې کړه چې انشاءالله موږ ټول ورته دغه یو هیله لرو چې که د یو نتیجې ته ورسېږي او د موږ په وطن کې افغانستان کې دغه افغان کشي بس شي. د دغو دوو کورنیو په څېر میلیونونه نورې امریکایي کورنۍ په متحده ایالتونو کې د نومبر 3 نیټې ته د خپلو رایو د کارولو د انتظار شپې او شیبې شماري. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، سان دیېګو، کلیفورنیا.